سایکو ارباب څوک وه؟ دا د کوم ځای اوسېدونکې وه؟ د دې خور او مور یې چې کومه وه یا پلار یې دوی په کوم ځای کې مخکې اوسېدل او آیا د دې واده شوی او که نه؟ قدرمنو ډېر مهم معلومات مو تاسو ته راوړي دي، ویډیو راسره تر اخره وګورئ. سایکو ارباب چې کومه وه د دې خپل نوم سیما ګل او د صوابۍ اوسېدونکې وه، یعنې په قام باندې صوابي والو، خو دا خپله په کراچۍ کې پیدا شوې وه او د دې پلار چې و هغه د یو ټکسي ډرایور و. پلار یې نن سبا په اسلام آباد کې ژوند زندګي تېروي او داسې ویل کېږي چې سیما ګل څه وخت وړاندې د خپل خاوند نه طلاق اخیستی و. د طلاق نه پس بیا دا ډېره زیاته یعنې مختلف قسم مسایلو سره هم مخ وه، ځکه چې داسې وایي چې د دې دغه کورنۍ چې کوم وه هغې به هم دې سره بیا ډېرې زیاتې رابطې نه کولې. په پېښور ارباب فلیټ چې کوم دغه ورسک روډ باندې پلازه ده، په دې کې چې کله دې دا پلازه نیوله د نن نه 2 کاله وړاندې، یعنې دغه فلیټ یې چې کله نیولو نو داسې ویل کېږي چې د هغه ځای د منیجر په خوله باندې چې په هغه وخت کې دې سره خپل رور هم او خور هم ورسره، خو بیا د هغې نه پس هغوی ترې جدا شول او دا به دلته فنکشنز دپاره یا مختلف قسم پروګرامز دپاره دلته پاتې کېدله. او دغه فلیټ چې کوم دی دغه هم فیملی فلیټ دی، یعنې دغه فلیټ د جرګانو دپاره نه دی. منیجر دا هم ویلي چې دې ته به هېڅوک هم داسې نه راتلل چې ګینې داسې څه غلط یا مشکوک کار دی دلته شوی وي. صرف د هویرا په نوم باندې یو کس چې هغه سټوډنټ و، دې دپاره به ایډیټینګ کولو، هغه به دلته راتلو، نور داسې څوک نه دي راغلي. سایکو ارباب چې په سوشل میډیا باندې ورپسې ډېر زیات خلک خفه دي، ډېره زیاته ښکلې، ډېره زیاته د نازک اواز مالکه او ډېره زیاته خوش مزاجه ښکارېدونکې جینۍ. الله تعالی دې هغه جهان ښکلی کړي. دا په سوات کې دفن شوله، ځکه چې د دې مور هم د سوات اوسېدونکې وه او د دې مور هم په سوات کې دفن شوې. دا د خپلې مور په خوا کې په سوات کې دفن کړې شوله. دوستانو دا ژوند زندګي روان ده، تېرېږي. په ټیک ټاک باندې یا په سوشل میډیا باندې چې څوک هم خپل داسې ویډیوګانې ورکوي نو نه ده پکار، ځکه چې د مرګ هېڅ پته نه لګي. الله تعالی دې زموږ ستاسو اخره خاتمه په ایمان کړي. ډېره مننه کوم، ویډیو لایک کړئ، چینل ضرور سبسکرایب کړئ.